د کابل په ښار کې په پریمانه پیمانه د سړک پر سر خواړه پخیږي او پلورل کیږي او ډیر مشتریان لري. کله چې دې خوړو ته ورشئ نو وبوینئ چې ډیرې صحي سپارښتنې او موارد په نظر کې نه نیسي. ډاکټران هم وایي د سړک پر سر پخیدونکي خواړه روغتیا ته زیان لري. د دوی په وینا د لارو او سړکونو پر سر د خوړو پلورونکي نظافت او روغتیایي سپارښتنې نه مراعاتوي چې په دې سره خواړه په زهرو بدلیږي او د انسان روغتیا ته زیان رسوي. د کابل ښاریان هم وایي هغه خواړه چې د سړک پر سر پلورل کیږي ډیری غیر صحي دي. معلومه خبر ده چې په دې کې تاوان د روغتیایي او ډېر زیانونه لري. دغه هوا خرابه ده، دغه ټول شیان راځي د په خوراکي توکو باندې پرېوځي چې هغه لوڅ دي، هغه طبعا انسان ته تاوان لري. شاید د پرابزیان لري خو وینې سره چې لږ فکر ورته کې بعد وینې په شیشو کې اچولي او بعد همداسې ګارد خاک په لږ سره چې ورته وګوري لږ صحي انتخاب کوښوي وي. د خوړو پلورونکي وایي دوی تر خپلې وسې پورې صحي سپارښتنو او نظافت ته پام کوي. د دوی په خبره بله لار نه لري. د همدې خوړو له لارې د کور نفقه پیدا کوي او له حکومته غواړي چې یو منظم او پاک ځای دې ورته انتخاب کړي څو خپلو مشتریانو ته پاک او صحي خواړه تیار کړي. چون نظافت مرتبط کنیم، یعنی جایی که هر روز در مورد دستشویی حال حالتی که کنگنا مسلمان مریض میشه چیز خوب میشه. ما نظافت تا حد توان ما را کوشش میکنیم که نظافت برای کنیم، مثلا پاک نگاه این میگان خاکبات اگر باشه دیگه خب حتما کل چیز ما پاک باشه، شاید داریم کل چیز منظم. شورولی هم نیست که بعد دارم برای ما جایی که برای ما جای صحیح باشه، منظم باشه، ما کار میکنیم، فرق نمیکنه. بعد دارم که مزاحم کسی هم نباشیم، بعد دارم مزاحم کار ما شورولی هم نشه، هر روز ما رو بدوانه. د عامې روغتیا وزارت بیا وایي محیطي ریاست له ټولو هغو خوړو څارنه کوي چې د سړکونو او لارو پر سر پلورل کیږي او هیڅوک نه پرېږدي چې بې کیفیته او غیر صحي خواړه په خلکو وپلوري. د روغتیا وزارت د محیطي صحت ریاست کارکوونکي هفتهواره ډول سره دوی د هغه اشخاصونه چې په ښارونو کې د سړک تر غاړې د خوراکي توکي پخوي د څخه منظمه نظارت کوي. دوی لایحه او چک لیست لري، د هغه لایحې او چک لیست مطابق دوی لایحه خپل نظارت ترسره کوي او دغه اشخاص ګوري چې آیا دوی د خواړه چې پخوي په صحي ډول سره پخوي او که غیر صحي ډول سره پخوي. نو د هغه چک لیست او لایحه کې ټول هغه موارد ذکر شوي دي چې د یو چا د روغتیا ساتنې په برخه کې اړین دي، لکه دغه اشخاص باید دستکشې ولري او د دوی ویټرین باید پوښلی وي، منظم وي او د خوراکي توکي چې دوی پخوي د هغې تر څنګ باید یو دستشوی ولري. نو دا هغه لازم موارد دي او دې ته نور موارد چې دوی باید دا ټول د اصول مراعات کړي. د سړک پر سر پخیدونکي خواړه له یوې خوا ارزانه دي او له بلې خوا په هر وخت او په هر ځای کې موندل کیږي، نو ځکه ډیر مشتریان لري.